په خوشحالۍ کې مو الله ناراضه کړي دي، په غم کې مو الله ناراضه کړي دي. د انسان د احساساتو وختونه دوه دي، یعنی خپل احساسات یې راپورته سي، بیا د چا د نه مني. په خوشحالۍ کې انسان ور واخلي، دا به وکم آ به وکم، دلته بیا زنانې او ښځې په پسې. زموږ تاسې شادۍ چې راسي عموما ټوله مشکلات ښځې جوړوي. د الله په خاطر نبی کریم علیه السلام فرمایي چې اکثریت په جهنم کې ښځې وي. نبی کریم علیه السلام فرمایي الدنیا متاع، دنیا د استفادې شی ده. لکه زړو کې چې راواخلې لوښ په ومیځې ویې غورځوي. دنیا موقت ته تېرېږي. سپین ږیري صاحبان مشران چې اوس ناست دي، دوی وخت دغسې ځواني وه، هغه ځواني وه، تېره شول، خبر له نه څو ورځې تېرې شوې. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه، بهترین سرمایه د دې دنیا چې ده، بهترین سامان هغه نیکه ښځه ده. نیکه ښځه دغه ده چې تا د الله لارې ته رابولي. دا اوس کم ترتیب دی چې دونه به پر ډول باندې ورکوې، دونه به پر سرنا باندې ورکوې، دونه به پر هغه دودو باندې ورکوې. 10 جوړې کالي دي، 20 جوړې کالي دي، 15 لکه و 6 لکه مو ولورونه سول. نو بیا به خود په معاشره کې مشکلات ډېرېږي، بیا به د زنا و دروازې خلاصېږي. مفتي شفیع صاحب رحمه الله فرمایي، مولانا فضل محمد صاحب توضیحات شرح مشکات کې دا مقوله نقل کړې ده، که په اسلامي ټولنه کې نجلۍ 14 کلنه وي، هلک 15 کلن وي، که دغسې نکاح وي شروع سي، 15 کلن هلک او 14 کلن نجلۍ سره واده سي، تر ډېرې اندازې پورې بیا په ټولنې کې د فحشاو دروازه بنده سي. نکاح رحمت دی، ته په غضب اړولی دی. 15 لکه په چا پیدا کوې، څونه مصرفونه کېږي. کشکې موږ تاسې اوس درلودی دونه پیسې، ودونه مګر په قرضو دي، کوزدي مګر په پورو دي. نو عرض مې څه درته کوي چې عموما ښځې دا مشکلات جوړي. د الله څخه دې ښځې وبېرېږي. وظلام يتخفى من غير